बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर पूरे जवानत लिशऊर इज्तिमाई गैरत, शोर पूरे जवानत लिशऊर इज्तिमाई गैरत, सोगी बजुंगरे महलवार बतमाशी कभी और सोच निगरेवान वितार पतार तफुक्तनी महदस मुझ गरीबान और लीडरान बतफसीरी कभी और मुझ तफल नसीब पड़ी मुसूब से दे कलम बेरोश बकौल बेखबरा अपने राजू को टोले में मनोता संगर नदी तरफ न पखेराले तावता मालूम दा चिनन सभा तरी रिया कशारा आपे हवा कशारा दा बदामने है और बदल अगर के नु का अमन मुशायरे ताजिया करेगा और हिरे रहू के तासो बनी के सड़े के कहूं कि खबरों के पदे द अमन पपा मकसद के बरासरा नहीं ला सके द प्रोग्राम बाकेगा आगाज को द प्रोग्राम सदर तासो से देखो के फाजिल मोहम्मद इरफान से अभी तफात से जमीन से तराशी इरफान से तो समुद्र सर बुजुर्ग तो मशरान में मालूम बके बाज़े नमूर अफ्तर को नशर में ना उम्र मुबारक सलीमा से तफात को जिसके तराशी सलीमा से बल्कि खुबजे के शायर मुशर कागल इकरामुल्लाह खान से तफात जिसके तराशी इकरामुल्लाह खान से बल्कि उस्ताद फरमान कैसे वहाँ फैस से तफात जिसके तराशी कैसे वहाँ फैस और इस अमन मुशायरे में शिरकत के लिए पंजाब की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले बड़े लिखारी कारी नवीस नावल नवीस प्यारे भाई अली सर वफात से क्यों स्टेज आएगी मलिक अहमद साहब को क्रॉस करके कोई स्टेज आएगी मलिक अहमद साहब द पुख्तनों और द मुसलमानों द रिवायात नमका द हर महफल शुरुआत कलाम पाक में की तिलावत कलाम पाक का पारा मौलाना बखराजिक से तफात जिला तिलावत कलाम पाक की بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من
روایاتو نه مخه صبر سے په اجازه به موږ خپل کلام وویل. ګډوډ شي د نړۍ د انسانانو تصور، ګډوډ شي د نړۍ د انسانانو تصور، چې څوک شي په اعصابو د غلمانو تصور، او د یو جانان دپاره په وړوکو تېرېدل دي، د یو جانان دپاره په وړوکو تېرېدل دي، عصري مزاج کې مات وي د ګلانو تصور، او نړۍ نه هم ډکه د انصاف پکې پرېمانه، نړۍ نه هم ډکه د انصاف پکې پرېمانه، همیش لري همدا د ظالمانو تصور، نړۍ نه هم ډکه د انصاف پکې پرېمانه، همیش لري همدا د ظالمانو تصور، او سجدې رضا نه کوي غوښتنه د ډوډۍ ده، سجدې رضا نه کوي غوښتنه د ډوډۍ ده، ای خدایه څه محدود شو د خوارانو تصور، او د امن په پنجره کې د مارغه نه تپوس وکړه، د امن په پنجره کې د مارغه نه تپوس وکړه چې څه وي د دوران د غلامانو تصور، او ستا تورې تورې زلفې راته مخکې مخکې کېږي، ستا تورې تورې زلفې راته مخکې مخکې کېږي چې واورېږي د وخت د بلاګانو تصور، او د جبر په دندو کې د غرض ګوشي پراته دي، د جبر په دندو کې د غرض ګوشي پراته دي، په موږ د پسې ګرځي د ښکاریانو تصور، او جنت چې د ملیانو زاهدانو شو حساسه، جنت چې د ملیانو زاهدانو شو حساسه، نو څه شو د رندانو میخوارانو تصور. زه په داسې یوه خاوره کې آباد یم، زه په داسې یوه خاوره کې آباد یم چې ښکاري یم په خپله هم سیاد یم، او په ما کاڼي هم د امن له کور وړي، په ما کاڼي هم د امن له کور وړي، زه چې څومره هم آباد یم نو برباد یم. د وړاندې کلام دپاره عاصم افتاب ته خواته چې راشي، عاصم افتاب. صدر صاحب په اجازه سره نن یو ماشوم رانه پوښتنه وکړه، ویل د کاکا په دې قدم څه کوې؟ ما ویل بچیه ځان ګټل غواړم، په ښو نمبرو پاس کېدل غواړم. هغه ویل نه کاکا غلطه وایې، ځان ته په خپله لار غلطه ښایې، دا ما ته ګورې نه نهر ګرځمه، که یاد لفتې و سر کور سر ګرځم. نه کاکا غلطه وایې، ځان ته په خپله لار غلطه ښایې، دا ما ته ګورې نه نهر ګرځمه، که یاد لفتې و سر کور سر ګرځمه. کبار غونډومه زندګي کومه، کبار غونډومه مزدوري کومه، په ډېرانو زندګي کومه، او خو د قلم په تمه نه کښېنمه، زه د دې غم په تمه نه کښېنم. ما ویل بچیه، ما ویل بچیه نه دا ووایه، دا څه خبره مې دا بیا مه وایه، زه ښوونځي کې دا نه پوهېږې، ته د قلم په ژبه څه پوهېږې. هغه ویل نه کاکا رښتیا وایم، هر څه چې وایم صفا وایم، زه او زما ورور په یو کور کې اوسو، د دوزخي دنیا په اور کې اوسو، هسې سهار پاسې ډګرې ګرځوي، په دفترونو ځای په ځای ګرځوي، هسې سهار پاسې ډګرې ګرځوي، په دفترونو ځای په ځای ګرځوي، زه چې سهار پاسم بوجۍ ګرځم، زاړه هډوکي او پولې ګرځم. ستر ستومانه چې زه کور ته راشم، لکه د دوو مړو کور ته راشم، زما ورستوي جامې ښه راوړي، د دفترونو نه زړه ستړی راوړي، په مونږ بیا هغه یو ډلې بیا ناکام راشي، په مونږ بیا بندل ماښام راشي. زما د پښو زخمونه ښکل کړي، هغه زما د پښو زخمونه ښکل کړي، زما تنکي تنکي لاسونه ښکل کړي، ما ته وایي ای زما نیازبینه وروره، زما د ګل په شان حسینه وروره، ما ته وایي ای زما نیازبینه وروره، زما د ګل په شان حسینه وروره. تا په ډېران باندې نور نشم لیدلی، تا په لوګو کې زه تور نشم لیدلی، خو زه څه وکړم مجبوري ده زما، ستا ډېره بدتره زندګي ده زما، خو زه څه وکړم مجبوري ده زما، ډېره بدتره زندګي ده زما.
دوا کوه چې زه نوکر شم سبا زه مې پاس یم چې افسر شم سبا تا له به زه مې سپلی واخلم سپینه جوړه سپینه ټوپۍ واخلم ای کاکا جانه یو څو ورځې مخکې د خپلې دغې بدې ورځې مخکې چغې مې والې چې پولې واخلې تش په کباړو پروټې واخلې یو خان په خپله دروازه کې ولاړ و د خانې په اندازه کې ولاړ خان راته ویل چې ده ته مه چغېږه زمونږ د ور مخې ته مه ودرېږه څوک آیسکریم چې خوري څوک آیسکریم چې خوري پولې څه کوي په دې لعنت د غریبۍ څه کوي پولې دا ستا په شان د خوارو خوراک برګر او هېڅ زمونږ مالدارو خوراک ای کاکا جانه دروغ نه وایم یقین دې وکړه رښتیا زه وایم خلک په سره ګرمه خوبونه کوي زما په سر نور بېنورونه کوي دا دنیاګۍ په ما ظلمونه کوي دا معاشره په ما جرمونه کوي دا دنیاګۍ په ما ظلمونه کوي دا معاشره په ما جرمونه کوي زما احساس زما ارمان قتلوي زما د روح د تعلیم توان قتلوي ای کاکا جان که ځان ګټل غواړې ته پخو نمبر پاس کېدل غواړې ته د ظلم زور جهان بدل غواړې ته نو حاکمانو ته دې ووایه لږ دې سامراجیانو ته دې ووایه لږ چې یو مزدور ماشوم مینت کړی دی بل پرې روزګار دا وصیت کړی دی مونږ لا محبت د زندګۍ خوراک دی که جنت نه وي دنیاګۍ خوراک دی هر چا ربر ته خپله خپله ورکړې کمه و زیاته نه بدله ورکړې ځان نه به زور وظیفې چې د قلم نه بغاوت نه کوي چې د خودکشو تربیت نه کوي ځان نه به زور وظیفمندون تېروي لږ بې اسمه په سکون تېروي شهري بدلېږي را بدلېږي نظام هغسې دی فرق د خان او د مزدور د مقام هغسې دی زما د چند زلمي د سر د پاسه سر نه مني په ما دا نوم د امریکې د غلام هغسې دی ګلزار موسم نظم مخکې غزل چې لفظونه تصویرونه راته خاندي د ماضي قدرونه څومره قدردان دي په ما ګرانه تا ته څه اظهار وکړم په ما ګرانه تا ته څه اظهار وکړم ستا غمونه هم زما د غم په شان دي او جوړ تصویر راله د ذهن پکې نوس کړي جوړ تصویر راله د ذهن پکې نوس کړي ستا یادونه په ما څومره مهربان دي چې په وینو الودۍ ګلدرې کړي چې په وینو الودۍ ګلدرې کړي د وطن کې انسانان څومره ارزان دي هر تصویر د دې وطن په وینو جوړ دی هر تصویر د دې وطن په وینو جوړ دی د دې دور حالات څومره ظالمان دي او یو څو تنه دي چې ویل شي دوی په داسې